اوس یو سړی راولاړ شو د الله رسول فرمایي د غلا شی رانیوئ د غلا شی رانیوئ نو ته په دا خبر وي چې دا شی د غلا دی او بیا تا رانیوئ ستا او د غله هیڅ فرق نشته څومره ګناه چې د غله په غاړه ده څومره چې مجرم غل دی دغومره ته هم ورسره ګناهګاره سولې چې تا د غلا شی رانیوئ صحیح سلو او دا زموږ په معاشره کې عزیزانو د غلا شان خو علیده بازار ټګانو بازار لره ورسه علیده بازار لره ورسه د مسجدانو ششه ګوټونه چوټې هلته خلک په بازار کې ناست دلته خلک لاقي هلته وړي په نه څه ورباندې خرڅ کړي هغه بیا په خپل اوس دا خلک چې بیا ماښام کور ته ولاړ شي او بیا شکر هم ادا کړي چې بس شکر دی ماښام لره ګوله پیدا شوله نو پر حرامو باندې سړی د شکر تورې وایي پر حرامو باندې سړی خوشحاله کېږي دا سړی کفر ته رسوي عزیزانو دا سړی کفر ته رسوي دا خبرې دا پنکه بنده اوس ته اندازه ولګوه عاجزانو زموږ ته په ښار کې څونه ډېر شیان هغه د غلا دي خلک یې رانیسي دا یو ورسه تاڼې لره ورسه موټرسایکلان ولاړ دي موټران ولاړ دي نیولې دي یا کلټۍ سوي دي بیا د دوی سره ولاړ دي بیا چې سبا ورلې سټپنۍ نسته پکې ټیپ نسته پکې ریډیو نسته پکې بیټرۍ نسته پکې بل دا شانې ګرځې نسته دي دا د پولیس والا را ولاړ شي چوکیدار را ولاړ شي دا پر بل چا باندې خرڅ کړي یا ورکړي نو دا حرام کار نه دی عزیزان تا چې د خپل چوکیداری کوله تا چې د خپل نوکری کوله تا د نوکری حرام نه کړو ځان ته تا چې دا تنخواه واخیستله تنخواه تا ته حرامه نسوله نو د الله رسول فرمایي که چا د غله څه د غلا شی واخیستی او شر دا دی ته په دې خبر وې چې دا غل دی د غلا شیان دي بیا حرام دی بیا ناجایزه ده په هیڅ صورت و تا ته جایزه نه ده په هیڅ صورت او که د جنې واخیستله و تا ته دا حلاله نه ده دا جایزه نه ده ته د دې غله سره په غلا کې شریک سولې نو به څه چم کوې تا مطلب د یو چا سره د غلا شی رانیو اوس په خبر شو زما خبره دې واورېدله حریان شوې چې زما دپاره څه کول پکار دی نو راولاړ څه که چیرې دا مالک در معلوم دی مالک ته ور ورسوه که نه دی در معلوم مالک ته ور ورسوه بیا هغه پر تا خرڅوي که نه خرڅوي که نه دی در معلوم راولاړ څه یو غریب ته ورکه اتا چې کومه روپۍ غله ته ورکړي دي هغه به خیرات شي هغه به صدقه شي صحیح سلو که نه د قیامت پر ورځ الله له تا پوښتنه د دې شي کوي چې تا د غلا شی څنګه خرڅوي که دا خبره ګوره اوس موږ ته په دا ښار کې راواخلي دغه پخوا پکې نیوالي موږ اورېدل چې دا د سټیشن د دې چې کومې کمبې دي د دې چې کوم هغه پټلۍ ده د دې چې کوم مطلب هغه دا شیان څوک نشي خرڅولی دا سکاروټي والا نشي خرڅولی ولې که دې خرڅ کړو سکاروټي والا تاسو نه رانیسي هغه وایي که حکومت رالی ما نیسي خامخا اوس ورته وګوره هلته یو قانون ورته جوړ کړي هېڅ څوک د دې شی چې دی هغه نه رانیسي او په بازار کې بیا دا قانون نشته هر سړی د بل چا څه څوک ګړۍ رانیسي څوک ګوتکې رانیسي څوک بیټرۍ رانیسي څوک چوټې رانیسي څوک شی چې شی نه دي رانیولي عزیزانو او دا حرام دي دا ناجایزه ده ټیک سلو یو خو معمولي قدر شی دی پر لارې را روان ولې مطلب یو دانه شی پروت پر لارې را روان وې یو ټال انګور پراته پر لارې را روان ولې نیمه ډوډۍ پرته وله پر لارې را روان ولې معمولي شی چې دی هغه پروت و هغه بیا پروا نه لري هغه ته خوړلی سي هغه خوړلی سي د هغه خوراک جایزه دی وی خوره یو ورځ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو سړی را روان دی د انګورو یوه دانه یې پیدا کړه چې پیدا یې کړه هغه ملګري بیا یې داسې ونیوله دا د انګورو دانه د چا ده حضرت عمر فاروق خشم ورته وکړي ویې خوره غږ مه لره دا اوس خبره دې شتې کوې د انګورو دانه د چا ده یا یوه د کجورو دانه ده دا د چا ده غږ مه لره پیغمبر علیه صلات وسلام را روان و پر لارې باندې د کجورو یوه دانه پرته وله دا یې راواخیستله یو بل سایل ورته یا رسول الله ماته یې راکړه پیغمبر اسلام هغه ته ورکړله نو پیغمبر اسلام ورته وفرمیلې که ته نه وی راغلی پر دا لاره دا کجوره هلته ستا کر درتله دا ستا وله ستا الله ستا په نصیب کړې وه اوس ګوره که زما او ستا په نصیب یو شی و په مشرق کې به پروت مغرب لره به رسېږي او که زما او ستا په نصیب نو زما او ستا په کور زما او ستا په کچن زما او ستا په کمره کې به پروت و ما او تا ته به نه نصیب کېږي ما او تا ته به نه میلاویږي صحیح سولو کله کله موږ ته په کور کې ناست وي میلمه د باره څوک د کراچي څوک د لاهور څوک د دوبۍ څوک د بل ځایه لیر ځایه سره راشي په دا کمره کې اوبه پرتې هغه دی وچ دا ډوډۍ تیاره شي دا ډوډۍ دی وخوري الله دا ډوډۍ د ده په نصیب کړې وه د هغه ځایه الله دی راوستي خپل نصیب چې دی هغه یې وخوړئ که زما او ستا دغه یقین جوړ سو په ټول ژوند بیا ما ورته حرام چې دی هغه نه خورو چې زما په نصیب الله څه کړي هغه به ما ته خامخا رسېږي صحیح سلو نو خبره دا ده که معمولي شی ولو
هغه چا پیدا کوي پروا نه لري هغه قیمتي شی ولو ته په دا پیدلې چې سړی پسې ګرځي ته په دا پیدلې چې یاره خامخا به سړی تلاشي بیا جایز نه ده روای اخلا نږدې پر کوم ځای دی پیدا کړی دی یو تناره والا ته یو دکاندار ته یو مسجد ته یو مولوي صاحب ته چې دا غړي دا څه په ځای کې پرته ولا دا نیوي چې وټې پاته سوي دی وریا ورته که سړی رالي بیا هغه ویسي او که چیرې داسې ولې چې اوس پر لارې باندې پر مین غټ د کراچي پر روډ باندې چا یو شی پیدا کړی دا خو بیا مالک نه پیدا کېږي نو تا دا شی راواخستی اوس دا شی چې دی هغه تا په دې راواخستی چې څوک مطلب خراب نه کې څوک مطلب تاوان ونه رسي تا د حفاظت په خاطر راواخستی صحیح سلو اوس مالک نه پیدا کیږي اوس پس چمپه کوي ډیره ښه خبره دا ده چې یو غریب ته ورکا ثوابونه هغه سړی ته روبخ د چا سورک دي هغه سړی بیا تا پیدا کوي یا تی دوه سره ملاو سواس بیا هغه سړی له تا تاوان اخیست دا زما شی څوس صحیح سلو زما شی څوسلو دا به بیا تور کوي پیسې به ورکوي هغه شی پتا به خیرات سلو او که چیرې داسې و چې ته په خپله غریب ولې ته په خپله مفلسه ولې ته په خپله مطلب د فقر سره مخامخ بیا هغه شی په خپل استعمال که پروا نه لري که مالک پیدا سلو په هر حال کې به هغه شی بیا تور کوي که هغه شی تا خوړلی و بیا به چش کوي بیا به د هغه قیمت چې دی هغه تور کوي نو پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي یو سړی راولاړ سو د غلا شی رانیوي او بیا هغه استعمال کوي دا حرام دی ودته دی د غله سره په دې غلا کې شریک سلو دی د غله سره په دې ګناه کې شریک سلو لهذا د غلا شیان به سړی رانیسي نه په بازار کې ډېر شیان خرڅېږي د 10 روپۍ شی په 2 روپۍ ورکوي خاص کر د هیروینیانو څوک څونه ډېر شیان دي قطعا به نه جن رانیسي که زه نه جن رانیسم ته نه جن رانیسي بیا به خلک غلاوي نه کوي نو که ما او تا دا شیان جن رانیول شروع کړو بیا به خلک غلا کوي وایي زه مې شوي څه پیسې خو به خامخا درکوي که ټول راولاړ سو چې دا د غلا شی دی زه نه غواړم بیا به غله ته بیا څه ضرورت دی غل بیا څه مجبوري لري چې هغه بیا شی چې دی هغه غلا کوي نو لهذا ما او تا ورسره شریکان سو کوم چې د غله څه شی رانیوي او ما او تا مطلب هغه شی بیا استعمال کوي